خان بابا ستاسو په خیال یو ښه بنیادی نظام تعلیم څنګه وي؟ یو ښه بنیادی نظام تعلیم زما په خیال خو بنیادی زده کړه چې دا نو دا دې دپاره وي چې ماشوم د خپل بنیاد نه خبر شي، په هغه بنیاد کې څه څه دي، هغې کې کورنۍ معاشرتي نظام دی، خوشه دغه دي، ملکي نظام دی، د دنیا نظام دی، تاریخونه دي، شخصیات دي، د دې نه خبر شي. مطلب څه خبرتیا ده او معلومات دي. نو دا چې څومره حده پورې خپل وي د ماشوم او رښتیا وي، نو دومره چې دی نو دا قوم ته، ملک ته، معاشرې ته فایده رسوي. که چېرته دا څیزونه دروغ وي نو بیا چې دی نو د ماشوم چې دی نو دا د قوم بنیاد وي، نو د قوم بنیادونو کې ته ډېر نقصان رسوي. او په دویمه دغه کې چې دی نو بیا هغه دغه پروفیشنل یعنې هنري زده کړې دي، هغه بیا چې دی نو په پوهه په یو هنر باندې پوهه ده، او هغه دا دواړه څیزونه چې دي دې دپاره اهم شی چې دی نو په خپله ژبه کې زده کړه ده. دا دواړه زده کړې چې دي په داسې ژبه کې پکار وي چې پوهه پکې اسانه وي، زده کړه حاصلول پکې اسان وي. او هغه زما په خیال چې د ماشوم د رګ یعنې ډي ان اے او کورنۍ قومي خپله چې د هغې خپله ژبې، نو د هغې نه بغیر بله اسانه ژبه نشي کېدی د زده کړې دپاره. ځکه خو ژبپوهان یا ایجوکیشنسټ وایي چې یاره د نړۍ غټ چې ماشوم ته بنیادي زده کړه چې دی نو دا په خپله ژبه کې لازم ورکول پکار دي. که چېرته مونږ د دې زده کړې نه چې دی نو په خپله ژبه کې زده کړې نه چې دی ماشوم محرومه کړو، نو هغه پوهه نه بیا هغه به که یو هنر یا یو دغه حاصل هم کړي، نو هغه به د بل خلکو دغه جوړېږي، پرزه به جوړېږي په کومه ژبه کې چې هغه حاصلوي، د هغه قوم دغه جوړېږي، دی په خپل قوم کې چې دی نو مسفټ وي. بیا دویم څیز د بنیادي زده کړې سره ماته ورته ووایي چې دې کې چونکې تاریخونه وي، مذهب وي، دې کې د علاقې باره کې د حالات وي، د هغې ملک باره کې وي، نور د څیزونه چې په هغې کې فلسفه هم کېدی شي، په هغې کې دغه هم کېدی شي، نو دروغ رښتیا هم پکې کېدی شي. نو دغه دروغ چې دی دا د ماشوم یوازې د ماشوم دپاره نقصان دی نه وي، ګورئ دا د قوم دپاره، دغه خطې دپاره هم نقصان دی وي. مونږ خو د خپلې خوښې دپاره داسې نظام تعلیم تیار کړو چې هغه دروغ ورته پکې واچو بعضې څیزونو کې، که هغه معاشرتي علوم وي، که هغه د ملکي علوم وي، که هغه تاریخونه وي، که هغه دغه وي د خپلې خوښې تاریخونه، شخصیاتو. نو بنیادي زده کړه چې دی دا ډېر اهم ده په دې نظر چې یاره ماشوم له پکار دي چې دی د خپل حالاتو، د خپل واقعاتو، د خپل ماحول، د خپل تاریخ، د خپل شخصیاتو د دې نه خبر شي، نو د بیا د خپل قوم سره تړون وي. دا بنیادي زده کړه که ده ته په داسې دغه کې ور نه کړی شوه چې په دې کې د د قوم سره تړلې وي، د د وینې سره تړلې وي، د د تاریخ سره تړلې وي، نو یوازې د ماشوم ته نقصان ونه شو، هغه قوم ته ډېر لوی نقصان وشو. او پاتې شوه پروفیشنل هنري زده کړې، نو دا که ته په خپله ژبه کې وانخلې دغه زده کړې، نو یاد ساتئ چې ته په هغې باندې هغه شان نه پوهېږې څنګه چې بیا تا ته مخکې په ریسرچ کې په لټون کې ډېره ګرانه شي. ته چې په یو څیز سوچ نشي کولی، نو په هغې کې ته جوور تللی نشي، او چې په یو څیز باندې ته سوچ کولی شي نو ته به جوور ځې. که چېرته مونږ چې دی نو بنیادي زده کړې هم په خپله ژبه کې کوو، او دا دغه هم چې دی نو په خپله ژبه کې کوو، کوم چې نړۍ خلک ټول دي هنري زده کړې چې دی نو هغه
که چېرته نوی ریسرچ هم راشي نو زر یې وجباړي او خپلو خلکو ته مخامخ کېږدي، خپلو ماشومانو ته، خپل نوي کل ته. پاتې شو خبره د ژبو. نو ژبې چې دی نو که نورې ژبې زده کول څه بده خبره نه ده. د ژبې په توګه چې یو ژبه زده شي نو هغه تا ته فایده درکوي، خو په یو ژبه کې په پردۍ ژبه کې علم کول چې دی نو دا تا ته هغه شان فایده نشي درکولی څنګه چې تا ته په خپله ژبه کې زده کړه، ځکه چې ته هغه د ریسرچ دنیا ته جوړ تلو دنیا ته چې دی نو بغیر په خپله ژبه کې د زده کړې نه نشي تللی. نو بنیادي زده کړه چې دی نو د ماشوم او د قوم د تړون لپاره، د پوهې لپاره، د حقیقت نه د خبرېدو لپاره ډېره اهم ده. او پروفیشنل یا هنري زده کړې چې دی نو دا د پوهې لپاره، د جوړ تلو لپاره او د قوم د معیشت لپاره ډېر اهم شی دی. د قوم د راوچتولو لپاره په ساینس او ټکنالوژي علمونو کې چې ډېر مخکې تلو لپاره دا ډېر اهم دي. ډېر خلک به وایي چې یاره پښتو ژبه کې به ساینس او ټکنالوژي علمونه چېرته نه راځي. نو دوی په دې خبره پوه نه دي. دا د زمونږ قوم چې دی د بنګالیانو نه ډېر دی، زمونږ د ایرانیانو نه موږ ډېر یو، موږ چې دی نو د یورپي ډېر ملکونو قومونو نه ډېر یو. هغوی چې یو کتاب راشي، یو ریسرچ راشي نو هغوی مخې سره وجباړي، خپل دغه ته یې واستوي، خپل کالجونو ته، سکولونو ته، د پوهنتونونو ته. نو موږ ولې داسې هر څوک کولی شي په هر ملک په هر دغه کې چې دی نو د ژباړې ادارې وي، او دا زما په خیال په ټوله نړۍ کې چې دی نو د ژبې په توګه که موږ یو ژبه زده کوو نو تاسو که د دې نه تاسو به خبر یې چې دا انګریزان چې دی نو تاسو څه وایئ چې دا هر څه په ریسرچ په انګریزي او په دې کې کېږي. نه، تاسو زما په خیال باندې خبر چې که دنیا کې په رشیا کې وغیرہ، په چین وغیرہ، جاپان دي سیزونو کې به د هغوی نه زیات لګوي، خو هغوی دونه تیز دي چې چېرته هم یو نوی ریسرچ روزي مخې سره یې خلک انګریزي ته ورواړي، کتاب هم خرڅېږي. نو که چېرته خرڅ دپاره زموږ پښتو ژبې ته څوک کتاب نه راړی، هغه دا وجه ده چې یاره د پښتو کتاب څوک الي نه. وجه دا ده چې نه خو په سکول کې شته، نه په دغه کې شته دی. او بله دا پرایویټ سیکټر شخصي کتاب لیکونکي چې دی نو هغه خو دې ته ګوري چې زما کتاب به په کومه ژبه کې وي. نو په انګریزي ژبه کې ځکه چې دی نو هر نوی ریسرچ زر دغه کېږي. نو که چېرته په حکومتي توګه دې دپاره یو اداره جوړه شي د پښتنو، نو کم از کم هغه د ښوونځو دپاره، کالجونو دپاره، دغه دپاره خو په زما په خیال چې په یو هفته کې هم چې دی خلک کتاب باړلی شي او هغه دغه ته استولی شي، ادارو ته، دغه ته، پوهنتونونو ته، کالجونو ته. نو د هر څه ته غور پکار دی او خپل ژبې ته، خپل تاریخ ته، خپل دغه ته که تاسو دغه ورکوئ نو په دې بنیادي زده کړې او د دې هنري زده کړې د هر څه ته پام کول غواړي. که چېرته موږ وایو چې یاره بس لګیا به ماشوم دی، بس ښوونځي ته ځي او راځي او بس هر څه چې بس زده کړه دی کوي، نو دا زده کړه نه ده. دا ماشوم د خپل قوم ماشوم چې دی د بل په لاس کې یوازې نه دي ورکول، ټول خپل قوم د بل په لاس کې ورکول دي که نه. نو خپل پرمختګ د بل په لاس کې ورکول دي، خپله چې کوم ستا راتلونکی بخت دی، هغه ته د بل په لاس کې ورکوي. نو په بنیادي زده کړو او هنري زده کړو ډېر پام کول غواړي. دومره مشکل نه ده چې څومره چې دی نو موږ ته دومره ګرانه نه ده څومره چې دا موږ ته ښکاري. زموږ نه واړه په نړۍ کې قومونه اوسي، د کروڑاو آبادي ده د پښتنو ګورئ، د امونه تر اباسینه کروڑاو آبادي ده، کروڑاو دا ډېر زموږ پښتانه په یورپ وغیره کې اوسي، په دې دغه کې اوسي، تاجکستان، دا ډېر واړه قومونه دي ګورئ، ډېر واړه خلک دي. خو موږ نه وار خطا شوی دی، موږ پښتنو نه موږ نه وار خطا شوی دی. موږ دا خیال دی چې یاره بس موږ خو پیدایشي غلامان وو او غلامان به یو. هلکه که چېرته موږ غلامان یو خو دا لیکلي خو نه دي که نه چې موږ به خامخا غلام اوسو. نو الله دې داسې پښتانه را پیدا کړي چې دا جرأت وکړي او سخت ګامونه پورته کړي د خپل بیل وجود د بقا دپاره. بنیادي زده کړه چې دی نو دا ډېر
دا خپل قومي زده کړې ته راوړل غواړي. دا بنیادي زده کړه چې ده که نه دا په دې کې اکثر معلومات او خبرتیا دا د قومي دغه دپاره ډېره هم دي. ګوره دې نه دا به د خپل قوم سره تړل غواړي د دې چې زما په بنیادي زده کړه کې زما اتلان وي، زما تاریخ وي، زما خاوره وي، زما خاوره پیژندل کېږي. زما پښتون ماشوم نن د څه خبر دی چې د پښتنې خاورې دغه څه دي، حدود څه دي، چېرته ده، پښتنه خاوره شته هم که نشته دی که نه. پښتانه تاریخ نه هغه نه دی خبر. ولې نه دی خبر؟ بنیادي زده کړه کې نشته دی. نو د هر څه ته به غور کول غواړي. دا قومونه چې دی داسې نه جوړېږي. ګورئ قومونه چې دی په ډېر سخت قدمونو اخیستل غواړي. زما نه خلک چې دی نو زما په خاوره سر پرې کوي او که زه غږ کوم نو زه متعصب یم، زه لږ یم د قومونو په منځ کې تعصب پیدا کوم. زما په خاوره زما اولنی حق زما د ژبې زما د قوم خلک نه تسلیموي. که زه غږ کوم نو زه تعصب کوم، زه قومونو کې تفرقه پیدا کوم. یاره دا زما حق دی، د بل حق منم، دا بل دی زما حق ومني. زه په پنجاب باندې د پنجابي حق منم، زه په سند باندې د سندي حق منم، زه په تاجکستان کې د تاجکو حق منم، زه په ازبکستان کې د ازبکو حق منم، زه په ایران کې د پارسیانو حق منم. دا پنجابیان او دا هندیان وغیرہ دا ټول نسلن هندیان دي. زه چې کلم دا نسلن هندیان یادوم که نه، دې نه مطلب دا وي چې یاره دا هند کووان دا په خپله ځان ته وایي چې زه هند کووان یم. دا نسلن چې دی نو پنجابیان دا څوک دي؟ نسلن دا پنجابیان دا نسلن هندیان دي که نه. نو زه چې کله نسلن هندیان یادوم نو دا مطلب هم دغه دی چې یاره دا سړی د دغې خلک یادوي، دغه د دې سره تړلي دا لهجې د هر څه دا دې سره یو تړلي. که زه پارسیان یادوم نو د دې سره تړلي، که زه ایران دی که نور داسې خلک دي که نه. نو بهتر بدای چې زه د ټولو په خاوره د ټولو حق منم. نو زما په خاوره به زما اولنی حق خلک مني. نو زما په خیال دا خو زما حق دی. که څوک زما سره نه مني هغه تعصب کوي، هغه ظلم کوي، زیاتې کوي او د دې خلاف نن نی سبا نی بل ورځ به شي انشاءالله پښتانه به انشاءالله راپاسي ویښېږي به او راویښوي. خو بنیادي زده کړه چې دی نو دا دې طرف ته پام ضرور دی چې زما ماشوم خبر شي د خپل اتل نه، د خپل تاریخ نه، د خپل خاورې نه، د خپل حدودو نه، د خپلو وسایلو نه، چې دی کم از کم په هغې ننګ خو کولی شي که نه. نن زما ماشوم خبر نه دی ننګ به په څه وکړي، ننګ به په پنجاب کوي، ننګ به په ازبک او تاجک کوي. که زه نن یو سړی پردی زما په خاوره د بل قوم سړی زما نه سر پرې کوي که نه او زه غږ کوم نو وایي به یاره دی د قوم په منځ کې تعصب خورئ، تفرقه پیدا کوي. وجوهات هم دغه دي. دا نظام تعلیم چې دی که نه دا بس زده کړې دا نظام دا دې طرف ته پام ضروري دی. او په شخصي توګه په دغه توګه په یو فردي به مونږ چا ته ووایو ګرځو به خو به کوو، خو دغه طرف ته هم ډېر پام کول پکار دي. د تاریخ نه ماشوم خبرول پکار دي. هغه مینه را پیدا کول غواړي د قوم سره، د وینې دغه سره. نو بیا به انشاءالله چې په د امو په د سیند په غاړه چې څوک یو پښتون اواز پورته کوي نو تر اباسي نه به یو اواز وي. نو الله دې وکړي چې پښتانه راویښ شي او انشاءالله چې راویښ به شي که خیري الله به زموږ مرسته کوي که خیري. مننه.